موسی علیہ السلام د مصر نه مدین ته راغی او د هغې متعلق پرون ذکر شو چې شعیب علیہ السلام خپل لور شعیب علیہ السلام ته وایي چې هلته یو نوجوان دی امانتدار هم دی او طاقتور هم دی نو لہذا به خپل نوکر ونیسو شعیب علیہ السلام چې کله راوغوښته نو موسی علیہ السلام ته خپله واقعه واوروله موسی علیہ السلام ته خپله واقعه واوروله چې دغه شان د مصر نه راغلی یم دا حالات زما مخې ته راپېښ شوي نو شعیب علیہ السلام ورته ووایي زه دا یو لور تا ته په نکاح درکوم خو لیکن شرط دا ده چې 8 کاله یا 10 کاله زمونږ کمې ګډې بیزې دي هغه سره موسی علیہ السلام هغه شرط قبول کړ 10 کاله چې کله برابر شو نو د بعضې مفسرینو په نسبت باندې 28 سال په مدین کې موسی علیہ السلام تیر کړل 28 کاله تیر کړل او بیا د مدین نه واپس راځي په هغه موقع باندې موسی علیہ السلام چې کله د اونې د لاندې کېناست او آرام کوي د الله دربار کې سوال کوي رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله جل شانه په جواب باندې دا الفاظ جاری کړل رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر الله چې بس سره کې زه ورته محتاج یم نو موسی علیہ السلام د الله په دربار کې دعا وکړه الله دعا قبول کړه د روټۍ بندوبست هم وشو د بیبي بندوبست هم وشو موسی علیہ السلام په دغه موقع کې یوازې د اونې د لاندې ناست الله جل شانه طرف ته متوجه دی